ایران ولې د احمد مسعود پر ځای طالبان غوره ګڼي؟ د IFG نیوز چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. ملګرو، که غواړئ چې په دې طریقه ځان پوه کړئ، د ویډیو تر پای را سره پاتې شئ او مهمو خبرونو لپاره در سره IFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د طالبانو او ایراني پولیسو ترمنځ له وروستۍ سرحدي جګړې وروسته د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود رومي د یوې مشهورې غزلې یو بنده ټویټ کړه: آیا ما تاسو ته نه وی ویلي چې هلته لاړ نه شئ ځکه چې زه ستاسو اشنا یم؟ دغه ټویټ پراخ غبرګونونه وښود او د افغانستان او ایران د خلکو ترمنځ یې بېلابېل غبرګونونه راوپارول. له غبرګونونو سره سره د لومړي ځل لپاره د احمد مسعود د ټویټ محتوا په رسمي توګه د حقیقت په ډاګه کړ چې د احمد مسعود د جبهې او د ایران د حکومت ترمنځ اړیکې په ښه حالت کې نه دي او د مسعود هڅې چې ایرانیان یې قانع کړي له هغه سره مادي او اخلاقي ملاتړ وکړي ناکام شوی دی. پخوا په افغانستان کې په دې 2 کلونو کې د رامنځته شویو پیښو په اړه د ایران د حکومت رسمي چلند دا وښود چې د ایران حکومت له طالبانو سره د یوې باوري ملګري په توګه چلند کوي او دوی د لویدیځو ملاتړي رژیم په وړاندې په بریا ویاړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي حتی باري د طالبانو په وړاندې مقاومت د امریکا پروژه ګڼي. د کیسې خلاصه دا ده چې ایران فکر کوي چې د طالبانو په بریا کې رول لري. د IFG نیوز چینل درنو لیدونکو، دا زمونږ د دې ساعت چمتو شوی خبر د نورو تازه او مهمو خبرونو لپاره در سره IFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې، د الله په امان.